ګرانو پښتنو ملګرو سلامونه مې واخلئ. ستاسو ملګری نیازک خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې یو ځل بیا سره د خپلو ګرانو ملګرو د شاکر بهار، افراسیاب، شاهد نادان او خالد سنگر تاسو ته حاضر دی. د وصال مازدیګر زمونږ په مانیری کې دی. دلته زمونږ ډېر ګران مشران اوسي. عزیز مانیروال صاحب دی، که انور لالا دی، که قهار صاحب دی او که جان بادر لالا دی، نو د هغوی سره سره زمونږ قیصر صاحب هم اوسیږي او قیصر صاحب په ترنم کې غزل وایي او د هغې نه مونږ ډېر خوندونه اخلو. نو عزیز لالا دلې سره وختي ناست وو، ډېرې ګټورې خبرې مو کړې، ډېرې ښکلې ښکلې شعرونه یې راته وویل. ډېر خوشحاله یو د وصال مازدیګر دی او ډېر د خوند رنګ نه ډک دی. نو دا به ښایسته کوو د قیصر صاحب په خوږ اواز باندې، په ترنم باندې. خو چې مازدیګر دی نو د صاحب شاه صابر صاحب هغه غزل راته رایادېږي. صاحب شاه صابر صاحب په خوبونو کتاب کې ویلي دي چې د یار د کلي د کوڅې مازدیګر، د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کې لیونې مازدیګر، د یار د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونې کې لیونې مازدیګر، ما په جنت هم بدل کړی نه دی د محبت د میکدې مازدیګر، سم د ماښامه ته دې ونیومه تا راته کړی وې خیرې مازدیګر، رقیبان وبوږنېده ویرېده مونږ چې شو یو بل ته نږدې مازدیګر، زمونږ کوڅې ته دې کاته روان وې زما صابره ما لیدې مازدیګر. نو د صاحب شاه صابر صاحب دغه غزل د مازدیګر په حواله باندې د وصال د مازدیګر چې کم مینوال دي، کم ملګري دي، هغوی ته ډالۍ او راځئ چې د قیصر صاحب نه په ترنم کې غزل واورو. قیصر صاحب سلامونه مو واخله. ډېره مننه. وعلیکم السلام. اول خو زه د وصال د مازدیګر د ټیم نیازک خان، شاکر بهار، افراسیاب، نادان صاحب، سنگر ټولو ملګرو مننه کوم چې د مینې دا مازدیګر او د وصال دا مازدیګر یې موږ له راوړو او موږ سره شریک کړو. ډېره مننه. ډېره مننه. څه به راته وایي، زموږ ملګري دي، مسافر دي، وطنوال دي، پښتانه دي، نو هغوی ته به څه خبرې سره سره موږ ته خپل غزل ووایه، خو په ترنم کې چې خوندونه پرې واخلو. ولې نه، خامخا. خو هغې نه مخکې یو کیسه ویمه چې نن دې نامه اخلم خبر اخلم، نن دې نامه اخلم خبر اخلم، خیر دی یو بل الزام په سر اخلم، او دا چې د ټولې دنیا سترګو کې یم پښتون یم ښکلی یم نظر اخلم. ډېر ښه دی. پښتون یم ښکلی یم نظر اخلم. ډېر ښه دی. غزل یو څو شعرونه ورته ووایم چې ځان مې کړې جانان مې کړې منې که نه، څومره یاره ګران مې کړې منې که نه، نه درځي اوس چل د هغه یو ټکي، نه درځي اوس چل د هغه یو ټکي، ستړې شوې په ځان مې کړې منې که نه، څومره یاره ګران مې کړې منې که نه، زما زما هم کوي او نزې هم، زما زما هم کوي او نزې هم، یو دوه کې حیران مې کړې منې که نه، یو دوه کې حیران مې کړې منې که نه، چل چل کې کاته کوي کتو کې چل، چل چل کې کاته کوي کتو کې چل، سمدم وی خوران مې کړې منې که نه، سمدم وی خوران مې کړې منې که نه، اوس را باندې خیر لوبې کوه خیر دی، اوس را باندې خیر لوبې کوه خیر دی،
غم پالوان میکړې منې کنا غم پالوان میکړې منې کنا ډېر ښه دی. هسکه غړی ګرځا د کیسر په سر هسکه غړی ګرځا د کیسر په سر زه د ښکلو خان میکړې منې کنا ډېر ښه دی. زه د ښکلو خان میکړې منې کنا ډېر ښه دی. ګرانو ملګرو د قیصر صاحب هم خوږ غزل او په ترنم کې مو غزل واورېد او یقینا د وصال مازدیګر دی تاسو به ډېر خوند اخیستی مونږ ته بلا خوند واغستو د وصال په مازدیګر کې او عزیز لالا هم ترڅنګ دی او د خپل الله نه به ډېره دعا غواړو چې دا خلک انور لالا او قهار صاحب دلی عزیز صاحب دلی زمونږ دپاره او زمونږ د پښتنو دپاره ژوندي وي او مونږ راشو ښکلي ښکلي شعرونه ترې واورو غزلې ترې واورو ټپې ترې واورو او هم دا د دې خلکو برکت دی چې نن د دوی سره ناست یو ستاسو سره مخامخ یو د بل ملګري د تګ پورې خپل ملګري نیازه خان له سره د خپلو قدردانو ګرانو ملګرو د شاکر بهار افراسیاب شاهد نادان سنگر ورکه اجازت چې هر ځای الله مو ښاد آباد او بریالي لره الله پامان